زمانگ اکثر خلق غریبانان دی، اکثریت غریبانان. نو دے غریب سر دا فکر وی چے قرضدار ما او ضروریات میں نہ پورا کیگی، نہ دے دا پارا قرآن کے رالہ سا وظیفہ سا حل. قرآن کے حل شتا غریبانان دا پارا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو صحابی دے بیمارو، او عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین دا بیمار پرسیل راغے چه رخصت دنو سے پیسے والا ورکی داوالا غوطی زما ضرورت نشت نالما. نا امیر المؤمنین تی کستا پکار نینو ستا لوریانی غریبانانی غیل بے ورکی که نظامنی نو لوریانی آتی زما دا لوریانو فکر مکوا. ما دا پیغمبر علیہ السلام نا وظیفہ دکڑے آمی و تخولی دا داوی چاہتا حاجت نشتا. ایسا وظیفہ اے پیغمبر علیہ السلام من تچل خولی دے چه ما خام سوک صورت واقع اوی دے با چاہتا محتاج نشی دے با فقیر نشی. ما خپل لوریانو تا صورت واقع خولی دا اوی صورت واقع اوی چاہتا با فقیران نشی، حاجت من با نشی، اوگے تگے با نشی، قرضدار با نشی. دا وظیفہ کافی دستاسو دا پارم چه ما خام یا ما سخطن صورت واقع اوائے چاہتا با محتاج نشی. اس بعض بندوی استاوی صورت واقع نشم ویلے، قرآن میں ندے ویلے، بلا آسان وظیفہ راتاو خیا. ندا دا سے کس دا پارم وظیفہ شتا چی قرآن میں ندے ویلے. یو صحابی راغ پیغمبر علیہ السلام توی غریبی میں دا سے آسان وظیفہ راتاو خیا. پیغمبر علیہ السلام اغتم آسان وظیفہ خولے وی خپل کور تا چلار شی نو کور با سلامو کی بیا پا ما یوزل درود وایا او بیا صورت اخلاص قل ہو یوزل اوایا خدای با دے مالدار کی. دا وظیفہ خو آسان دا کنا گران دا آسان دا و دیکم یو شے گران دی درد ویل آسان دی قل ہو ویل آسان دی خدا کور سلام گران کار دی. پختن کور کے سلام نا چاہی یو سڑی تا میں دا وظیفہ قولا نو کور تلالو بیا چراغ نو خندلی را میں والی خاند سے چل لی وی کور تلالما وی سلام میں واچو وی دے ٹول کور والا سے نیغ نیغ کتلو خندلی وی ما وظیفی لزور ورک درود شریف میں وی قل ہو میں ویلا وی چه درود و قل ہو میں اخلاص کی میں چه سو چل لی خاندے و نیغ نیغ گورے وی چه ناشنا کارو نشو تا چه تا سلام نو واچو لی نو پختن کور سلام نا چاہی. او کلا دا مور پا مخ کی خدتا دے سلامو کو مور وی دا زوین میں سشے جوڑ شو پوئے گئے چه سشے تے جوڑ شو چه سب مسلمانی نوی سشے تے جوڑ شو. نو کور سلام اچوا ستا کور کی بخیر و برکت راشی. دا خود غریبے و علاج شو. صورت واقعہ بوے ایا کور تا چورشنو سلام بکے و درود بوے قل ہو بوے پیسے پیداش ہوئے اس در سر فکر دی چی دا دی سوکے بسوک کئی چاہتا پتو لگے دا نو وجنی دی پا دی اخپلو پیسو. نو دا علاج قرآن کشتا. ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام دا شپے سوکیدار کڑیو دا صدقے پا غلب آنے یو بوڑا سڑے راگو سادری ول کدا سے پلپو لپو راٹولو لکئی. ابو حریرہ پی راگو غلی رونی ہوا وی پیغمبر علیہ السلام تلی پیش کو ما اگو تمینت زاریو کے دیر بال بچدارے ما غریبے ما او نن میں پریدا و بیا با نرازم رڑے پہ اسا دے پریے خودو سہار مانجا کہ پیغمبر علیہ السلام تا پوچھ کے ابو حریرہ بیگانی غل سر دے سوخ لگ وی دیر فریادیو که بال بچدار و غریبو وعدیو کلا چه بیا با نرازم نو پریمی خود دروغو یہ بیا با مرازی. بیاش پیلا بوڑا راغ و سادرویل که لپا بانزان تا غلراڑی. ابو حریرہ پی راغ کلکیونی ہوئی تا خو پرنو آدھا کرو چه نبر آدم تا خو بیا غلال را للے نن خود خام خواه پیش کم نو دا پرون نے زیاد فریادمو کو دا پرون نے دیری وعدے اکڑی چه بیا بنرادم اس میں پریدا. سار پیغمبر علیہ السلام بیا تا پوس کے ابو حریرہ بیگانی غل سر رسو وی کلک وعدے را سرو کے چه بیا بنرادم نو پریم وی دروغ وی بیا بم رازی. دریمش پیلا غل راغ و سادری ویل که پا لپو لپو را غل راڑی
ابو هريره پر راغی کلکی ونیو وینن د خامخا پیغمبر علیه السلام ته پیش کوم او تی غریبیم بال بچداریم بیا به نه راځم کلکه واده کوم نه به راځم دی ته پرېږدم د نار څه چې وینن د پیش کوم هغه ډېر کوشش کوي د خلاصي خو کار ونه شو آخر کې ورته ابو هريره یو مسله به راته وښیم ما پرېږده وی څه مسله وی کم سړی چې د شپې آیات کرسي ووایي نو دې سړي باندې او د ده ګیر چاپېره محله باندې به شیطان نه راځي غلغدو دشمن به نه راځي پرېښود سار پیغمبر علیه السلام تپوس کوي ابو هريره بېګاني غل سره دې څه وکړه وی ډېرې وعدې وکړې خو ما نه پرېښوده ډېر جړا فریاد وکړه نه مې پرېښود اخر کې راته چې مسله راته ښیمه نو زه خو د مسلو شوقي یم نو بس د مسلې په وجه مې پرېښوده وی څه مسله یې درته وکړه وی چې د شپې آیات کرسي څوک وایي غلغدو شیطان دشمن وغیره پې نشي راتلی بس په دې مسله مې پرېښودی پیغمبر علیه السلام مسکی شو وی چې دا غل دې پېژنده چې درې شپې راته وی نه الله او د الله رسول ښه پوهېږي وی دا شیطان و درې شپې غلاله راغلی دی شیطان د په ټول عمر کې رښتیا نه دی ویلی صرف بېګی تا ته رښتیا ویلي دي چې شیطان هغه ځای ته نه ورځي کوم ځای چې آیات کرسي ویلي شوي نو شیطان هغه ځای ته نه ورځي کوم ځای کې آیات کرسي ولوستی شي خو خبره د ایمان او د یقین نه نو یقین وکړه چې ته آیات کرسي وایې نو شیطان به نه راځي ګیر چاپېره محله په امن به ستا ګاونډیان به په امني ته آیات کرسي ووایه ستا حفاظت کېږي د ګاونډ حفاظت کېږي څوکۍ د الله د طرف نه کېږي پخوا یو بوډۍ ښځه وه او دا بوډیګانې ښځې چې دي به سرخه کوله اوسني هلکان خو سرخه نه پېژني نی لیدلې ده د مالوچو نه به یې تار جوړو پڼسي په سرخه د هغې بوډۍ ښځې سرخه کوله ناوخته پورې او بیا چې خوب ورغې نو سرخه یې واغېسته او د دیوال خوا کې کوټه کې یې کېښوه او آیات کرسي نه ورتله خو د آیات کرسۍ برکت یې اورېدلی و وی آیات کرسی دشمن پستر گڑون کرسی دقه وی بس سرخه کې خودله اوس یو غل راغی دیوالی سورې کې کنډرې وکړه او کوټې ته راننوته خو چې سر یې دننه که نو هغه سیخ یې په سترګو کې نیغ ورننه چغې کړي ړوند شومه وایي ړوند شومه بوډۍ ډیوه بله کړه چې ویې کته نو سړی سرخې سره دی ټیټ دی او سترګه کې سیخ ننوتی چغه وایي چې ړوند شومه وی ما خو وی چې دشمن پستر ګړون کرسي پستر ګړون شو نو ته یقین وکړه آیات کرسي ووایه نو ستا کور ته دشمن نشي راتلی شیطان او پیرې غلغدو نشي راتلی مال پیدا شو څوکیدار پیدا شو اوس دې نه پس فکر دا دی چې د دنیا کې خو همیشه څوک پاتې کېږي نه چې د دې دنیا نه ځمه نو بیا به د ځنکدن دا سختۍ دا به څه چل کومه نو د هغې حل قرآن کې شته چې دا بنده باندې سختی او ځنکدن راشي دغه وخت کې ورته صورت یاسین ووایه ټوله سختي به ترې الله لري کې په اسانه روح پرواز کوي وپسې د قبر منزل را روان دی قبر کې به څه کومه نو هلته هم قرآن کې علاج شته جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه لیکي چې کوم بنده د قرآن شریف تلاوت ډېر ډېر کوي او دې مړ شي او دله غسل ورکړي کفن کې اونغاړي نو دغه وخت کې یو ډېر خشته شکل راشي د سینې او د کفن په دې منځ کې ننوځي پټ شي چې جنازه وشي قبر ته یې ښکته کړي نو دا خشته شکل ورسره قبر ته داخل شو خاورې پې واوړېدې او خلک ته واپس شو نو دغه وخت کې دوه فرشتې منکر نکیر راشي او دې مړي نه تپوس کوي من ربک رب دې څوک دی وی دا خشته شکل چې دی نو دا فرشتې وتې اړخ ته شه من ته حکم دا دی چې دنه تنهایۍ کې تپوس وکړه دا خشته شکل ورته وایي تا ته حکم دا دی چې تنهایۍ کې تپوس وکړه ما ته حکم دا دی چې دې مړي نه مه جدا کېږه بیا دې مړي ته مخ راواړئ ورته زه ستا هغه قرآن یم چې تا دنیا کې شوق سره لوستلم په دې قبر کې ګوره نن د سره زه ملګری یم دا منکر نکیر د نه تپوس کوي نو یریږه مه ښه ډاډه جواب وکړه
که خطا شي زه به فتح درکم. دوی به درنه لاړ شي قیامته پورې د قبر کې به زه تا سره یم، تا به خوشحال او مشغول ساتمه.